ورونو فیصله هغه سر ته نه رسیدا قافله ولا فیصله هغه ډیر آسان خرج کو او بیا اوس بادشاہ فیصله کړی د لپاره د سره مخ کې څه کی هغه ملتزي هغه څه ته د لپاره او هغه ورستو د خدي د کردار د وجنه بل طرف ته واقعیا او دا ټول شیونه د یوسف علی السلام د کردار لپاره ضروری وو دا ټول تکلیفونه دغه کردار د جوړو لپاره ضروری ونه الله دغه کردار جوړو ولكن او لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا يعلمون پويږي ولما ورکلا بلغا چې د اورسیدو اشده خپل ځوانیتا پوهتا ځوانیتا اتیناه نمغ ورکلدتا حکما پوها وعلما او علم وکذالک هم د غرنګي نجز المحسنین مونږ بدل ورکو نیکی کوون کوتا نه کار کوي نو د غرنګي هغه ته مونږ بدل ورکو د غرنګي یوسف علی السلام ته ورکړه وراودته راودت دا ویل کیږي نرمي سره په بل چا باندې داسې خبرې کول یا داسې کار کول چې د نرمي په بنیاد باندې غتا ته جوکاو شي یو سړی خو ته غوسه وکړه بل خطا کا یا بل دوکاور کا خطا کا نه ځان خپل کا خبره خسته کا داسې انداز خپل کا چې باغی کې نرمي وي او بل سړی د طرف کته شي دې ته ویل کی وراودته او یغلو پسلاوی کو التي اغخذي هو چې د یوسف علی السلام فی بیت پکور حد اغه کې وو هو فی بیتها چې د اغه پکور کې وو د صبره کې وغلو عن نفسه د نفس د یوسف علی السلام کې دا هی اشاره یوسف علی السلام ته ده د یوسف علی السلام د نفس مبارکی وغلقت او بند کړلې الابواب دروازې وغلقت الابواب او بند کړلې دروازې وقالت او ویلي دي زنانا هي تلک دمغه پښتو کې وای هي تا ته وایم هي تلک هي تا ته وایم نه دې قراشه قال اولی یوسف علیہ السلام معاذ الله یعنی اعوذ بالله پناه غړم ز الله تعالی په ملګرتي سره د شیطان نه انه بشکها الله ربي رب زما ده دلته ربي معنا په مالک باندې مکوي ځکه دلته مخ کې باقاعده د الله نوم غسته شوی ده معاذ الله ز پناه غړم په الله سره انه ربي بشکها زما رب ده اسه رب په معنی د مالک راضي او غلم ده په اپامي سورې یوسف کې راغله ده ودلته مخ کې باقاعده الله نوم غسته شوی ده احسن چې ډیر په خې طریقې سره مثوایا ظاهر حکومتا یا اوې ستله مزه یا ما باندې خګړې وکړي زیاده سلو امتحانونه ازمایښتونه راوېستما انه بشکاغا لا يفلح ظالمون نکمیابی ظالمان انه بشک خبر دادا شان داده حقیقت داده چې نکمیابی ظالمان ولقد بتحقیق سرا همت اراده کړی و هم فطری میلان ته ویلي دا ټکه د تصدقه نو مخکې به ډېر مشکلاتونه بچي بیا فطری میلان هغه ګناه چې ستا د هغه کول یا هغه عمل چې د هغه کولو ستا په فطرت کې الله اچولې ده لکه د هر نر پزړه کې د خځې په لیدو سره هغه په فطرت کې هغه ګرمي یا وغیرہ هغه تحریک وغیرہ راځي اومدارنګ د هر خځې د نر لپاره اومدارنګ د خځې او د خاوند په خپلو کې یا بل موږ پښتو کې څه وایو چې خله کې دی وبراغلي هغه شی چې ستا په فطرت کې د هغه خواهش ته دا د لپاره ضروری ده چې ستا په ذهن کې بعض خلکو بیا د یوسف علی السلام هغه کردار هم د څه بیان کړی چې ته به وایې لکه سره هغه کې خواهش وونه نو که خواهش پکې نه و بیا ځان ساتلوي نو دا بیا کمال خبره نه ده نو چې خواهش نه و یو سړی تند نه لګي نو هغه ته اوبه کېده چې اوبه ونس کېده خو دغه کمال نه ده کمال اله ده چې هغه ته د اوبو ځای کم معلوموي خوندې معلومي ځای معلومي ملاویږي هم هغه باوجود د الله رضا لپاره پریږدي هغه باوجود الله رضا لپاره پریږدي هغه فطری خواهش ته اشاره ده نو اول اشاره دی خځه ته ده چې هغه داولي دو خسته او الګ ته خپل ده تقریبا 6 کالو ده 3 کال دلته ترشي وو ده وهم او دم اراده وکړي وي یوسف علی السلام بها ادبه د یوسف علی السلام بها ضمیر راجع د مؤنث ان د خځه د په فطرت کې یا د پسړه کې به هم داسې راغلی وي لکه څنګه چې د هغه نو کتابونو کې زلیخا یا زلیخا موږ په پښتو کې زلیخا ورته وایو دا هغه پسړه کې راغلی وي خو لولا کچيري نه وي اندا چې را لیدلې وي برهانا دلیل ربه د خپل رب طرفنا ک الله او خپل دلیل خودلې نه وي نو د به هم د هغه
بیبي زرا چې کومه د عزیز مصر وا نو هغه رنګي بده په فطرت کوم د کرنګي خبر راغلی وا خو الله ورته دلیل وخد دا دلیل چې شو د دې ذکر الله نه قران کې کړی نه په حدیثو کې شته او بیا خلکو د بنی د اسرائیلیات او روایت جمع کړی دي چې دا یو بوت ولاړو هغه په بوت باندې د چې زلیخا چې کومه ده هغه باندې بیا کپڑا چولې وا بیا یوسف علی السلام ته پښتنه وکړه چې دا کپڑا دی ولا چولې دا وای دینه ز شرمېګم وای خد دینه شرمېږي او ز الله نه ولې ونه شرمېګم وغیرہ وغیرہ او دروازې بند کړې وي تور تیارې جوړ کړې وا دا هغه خبرې دي چې لکه څنګه چې هغه یو واقع وشي دا کله چې ضیاء الحق بدی جهاز کې دغه شو نمګه هغه وخت په هنګو کې نمګه کلی ولا بیا کیسه جوړ کړی و هغه کیسه ډېر دلچسپ وای دا سه په پایلټ باندې تمانچه راوېستا او دې به هغه لاس کو لاس ورته تاو کو چې لاس ورته تاو کو هغه نه جاز داسې او خو زیدو بیا ټی بالکل ته وای لګې الته موجود او حالان کې د ټول دنیا اوسه پورې دغه تحقیق نه کړل شو او چاته چې پته دغه ته پته ده اجازه هغه تحقیقونه دا څنګه وشو نو دا خلکو کیسه ګویانو خامخا په خپل کیسې کې د خوند اچولو لپاره او دا ما تاسو به ورتلی بیا کیسټ بیا په دې گاډو کې ملګری دی او دا سم مازه سره بیانې ته وایي چې د قران دې لپاره نازل شوی نه به هر حال نو اولیدلو هغه دلیل او ټول نه لوی دلیل داو چې د الله نبی او الله تعالی ورته خدای شو چې دا مکه او دې باندې تر بده باندې ناراض شوه کذالک هم د غرنګي لنصرفا مونږه اړو عنه د اغینا السوء د بدی بدکار والفحشاء او بهاي یعنی چې مونږه هغه اوساتو د بدو کارونو نه انه بشکا خبر ادا من دا اشاره ده هغه ته یوسف علی السلام ته انه بشکا دا یوسف علی السلام من عبادنا زمونږه د بندگانو نه المخلصین د خالصنا یعنی مخلص زمونږه په بندګۍ کې نور ګناهونو نه بچو واستبقا او دوړو منډه کړله تسنیه صيغه ده مسابقین ده دوړو منډه کړه یو بل نه لکه سړی یو بل سره موږ دوړو منډه کوو نو زه منډه کوم ته مخ کې ورسې زه مخ کې ورسې او ته منډه کوي زه مخ کې ورسې مسابقه یو بل سره او صيغه ده تسنیه ده د دوړو منډه کړله الباب دروازې ته یعنی یوسف علی السلام منډه وحیده ده پاره چې وتختمه او هغه منډه وحیده ده پاره چې خلاص نشي وقدت او ایشلو قد لفظي معنا اوګت شلیدو ته ویل کیږي لمبا شګاف یو شی تاسو ډیر اوشلای معمولی غو د شلول نه نو او ایشلو قمیصه قمیص دغه یوسف علی السلام من دبرین د شا طرفنا زګه چې هغه منډه مخ کې منډه غوډه او پسیو مشاهده نه اوشلیدو والفیا او بیا مندو الفیا هغه دواړو بیا تسنیه صيغه ده وې مندو دواړو سیدها خاوند دی خزي مشر دی سردار دی اشاره ده خاوند ته لدل باب د دروازې په خوا کې دروازې کې قالت اولی نو دا خضر فورا مکه بکې راغی نو فورا الزام په دی باندې ولګو قالت اولی ما جزاء صد بدلا من د هغه چا اراده چې اراده کړی وي به اهل کا استاکور ولو سرا سو اند بدای د بدکار الا سوا د دینا ان استبدل اغه د پاره اندا چې یوس جنا اغه د کېت کړل شي سجن کېت ویل کیږي بنتا کې دکړل شي بنديوان دکړل شي او یا عذاب الیم عذاب دی ورکړل شي هغه ته دردناک سزا دی ورکړل شي هغه ته دردناک سزا قال اولی یوسف علیہ السلام هيا دا خذ چې دا د بیبي چې دا راودتنی او غلول مز ان زما د غلولو موږ پښتو کې غلول وای تاسو شرط وای پسلاول دوکا ور کول ان نفسي زما د ځان په باره کې وشاهدا او گواہی ورکلا شاهد یو گواه من اهل هذا ذکر ولونا دلتم خلقو تفصیل کې ډیر زیات هغه اشتباه کې غرضدلی دي حالان کې اشتباه به کې نشته دا د قرائن گواہی وا قرائن مطلب دا ده چې موږ یو کسته ویلي چې تا مثلا دا خوګه خړلې دي دا وینا معنی دي خړلې نو موږ ورته دا دروغ ولې وای تعالی سونه قسم غړ دي نو دا د لسونو غړواله دا گواہی کوي په دې باندې چې دا الګ دروغ وای او یاد د خپلنا وسم بوی راځي تاسو سیګریټ کلی نه کلی ستاسو خپلنا بوی راځي نو ستاسو خپل دا بوی راتلل دا گواہی ده په دې خبره باندې چې تا دروغ ویلي نو عمده غرنګي د دې دواړو د مقابله د حالت دا د دې گواہی کوي چې دروغ د خځې ویلي دي یوسف علی السلام نه وای دروغ او مخکې راځیم بیا ان کان کچریوی قمیصه د قمیص د یوسف علی السلام قد چشلیدلې وی من قبل د مخ کی خوانه فصدقت نو د خذ به رښتینی دا دغه چې دی ور پسې و بیا
دی ورپسې هغه به منډه کوله یا چیړ چاړ وکاو نو چې چیړ چاړ ته چا سره کوي خو مخې طرف نه کیږي شا طرف نه کیږي وهو